که یو څوک په تېروتنې سره دې ستر او ویرونکي سوري ته ورولویږي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس یې تقریبا له منځه ځي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا دومره لوی او خطرناک سوری په بندونو کې ولې جوړیږي؟ په اصل کې دې ته مارنینګ ګلوري سپیلوي یا د اضافي اوبو د وتلو تونل ویل کیږي. کله چې د سختو بارانونو پر مهال په بند کې له اندازې زیاتې اوبه جمع شي نو همدا سوری په هره ثانیه کې میلیونونه لیټره اوبه ځان ته راکاږي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې دا سوری هیڅ کله له اوبو نه ډکیږي ځکه هغه اوبه چې دننه ورلویږي د سلګونو مترو په اوږدوالي کې له یو بل تونل څخه تیریږي او د بند بلې غاړې ته وځي. یعنی که دا سپیلوي موجود نه وي نو د اوبو د زیاتېدو فشار کولی شي بند ته ډیر جدي زیان ورسوي. له همدې امله دې ته د بند د خوندیتوب وال هم ویل کیږي. همدا لامل دی چې کله په دې سوري کې اوبه روانې وي نو نږدې ورتلل یې سخت منع دي ځکه د اوبو دومره تیز جریان کولی شي انسان کښتۍ او حتی لوی ونې هم له ځان سره دننه کش کړي. خو د دې سربیره هم ځینې خلک یوازې د تفریح او مزل لپاره د دې خطرناک سوري ترڅنګ او ان ځینې د ورننوتلو هڅه کوي.